د هلمند والي مولوي امان الدین منصور په مشرۍ د یاد مجلس پر مهال د 215 اعظم قلی اردو د اپراسیون مدیر، د علماء کرامو شورا اداري مرستیال، د نظامی محکمې رئیس، د شهري محکمې رئیس، د احکامو او فرامینو د تعقیب او نظارت ریاست رئیس، د نظامی امیرت امیر او د امنیتي او تصفیوي کمیسیون اداري قاري سید احمد حمیم حضور درلود. د ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وایي په دې مجلس کې ګډونوالو د اجنډا سره سم د تیر اونۍ د رسمي کړنو او فعالیتونو په اړه والي صاحب ته تفصیلي او هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. تېره ورځ د امنیتي او تصفیوي کمیسیون نوبتي غونډه د هلمند د محترم حاجي والي صاحب په مشرۍ جوړه شوه چې د دې کمیسیون ټولو اعضاو پکې ګډون کړی و. د تېرو مجلسونو پر موضوعاتو باندې بحث وشو، ارزونه وشوه او د راتلونکو پلانونو په اړه باندې هم خبرې وشوې او په اړه لازم تصامیم ونیول شو. ښاغلي حاجي والي صاحب د مسؤلینو فعالیتونه او کړنې وستایلې او د راتلونکو پلانونو د تطبیق د کارونو د چټکتیا او پیاوړتیا په اړه د مجلس ګډونوالو ته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. غونډه په هیواد کې د اسلامي نظام د لا استحکام لپاره د دعایې په کولو سره پای ته ورسېده.